وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عبدالقدیر په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې مور مثلا د جنابت په حالت کې خپل بچی ته شیدې ورکولی سي که نه؟ محترمه، ورکولی سي، شرعاً مشکل نه لري ورور. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي ګلخانه کې وایي عشر څومره کېږي؟ ګلخانه کې خو عشر نسته د وروره، ګلان خو چې کېږي دا خو اموال د تجارت غوندې دي، دې په پیسو کې زکات ته وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام. یار محمد کوچی په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې خبرو کې مې زبه درنده کیږي. نو محترمه، کله کله دا د اعصابو بوج وي، یو اعصابي ډاکټر سره مشوره وکړه. بیا هم وروره یوه تجربه دا ده چې دغه آیات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، دا په بادامو باندې ووایه چې پوښونو نه بادام یعنی سپین کړل سوي بادام وي. نو دا بادامو باندې ووایه یو سلو دوه وارې، بیا یې په نهاره د سبایي لمانځه نه وروسته او د مازدیګر لمانځه نه وروسته علی الریق په نهاره خوره. الله پاک به دې روغ جوړ کړي ورور. الله دې ښه لري. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې حج بدل باندې اجره، مثلا یو څوک پلار دی پاره حج کوي، دی ورته وایي چې زه هلته یو سړی په اجاره باندې نیسم. محترمه، په عباداتو، هغه عبادات چې بدني عبادات وي یا هغه عبادات چې هغه عبادتونو باندې اجره نه صحیح کیږي، یو له هغې کې حج ده، امامت ده، اصل مذهب کې. بیا چې فتوا ورکړل سوي ده، د ضرورت په بنا باندې فتوا ورکړل سوي، او هغه ضرورت محترمه د امامت باندې اجره یا په قضا باندې اجره یا په اذان باندې اجره. مشامي رد المحتار کې چې کم تحقیق کړی دا د حج باندې اجره دا نه ده صحیح وروره. دی باندې شامي ځکه دلته وي ضرورت نشته ده وروره. الله دې ښه لره، کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. موسی کلیم په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې لیوني ته بزرګ ویلل یا لیونی د الله ولی شمیرل یا دغه احترام او اکرام کول څرنګه ده په اسلام کې؟ محترمه، علي ابن سلطان محمد القاری الهروي یو کتاب جوړ کړی، مرتبة الوجود و منزلة الشهود. په دې کتاب کې لیکي واما من اعتقد من بعض البله والمولهین مع ترکه لمتابعة الرسول صلی الله علیه وسلم، یعنی که داسې ابلهانو لیوني ول چې د نبی علیه السلام اتباع نه کوله، نه په اقوالو کې نه په افعالو کې، او دوی ته اولیاء ویلل، فهو ضال مبتدع مخطئ فی اعتقاده. دا څوک چې دته ولی وایي دا ضال ده، مبتدع ده، مخطي ده په اعتقاد کې، او رد یې پې باندې کړی. محترمه، د الله ولی چې ده هغه څوک ده، الا ان اولیاء الله الا المتقون، متقي سړی د الله ولی ګرځي وروره. هغه څوک چې هغه تقوا نه کوي، مونځ نه کوي، لیونی وي، مردار ګرځېږي، دا د الله ولی نه ده. کار مه ورسره لره، د الله یو بنده ده، خو هغوی ته احترام کول یا هغوی پسې ځانونه موښل، فهو ضال مبتدع مخطئ فی اعتقاد. الله پاک دې روغ جوړ لره. 149 صفحه کې دغه خبر کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي په موټرګاټي چاته ورکړی ده او موټرګاټ هغه سړي څوک پې وهلی ده، دا په هغه چا باندې محترمه تاوان ده چې چا ټکر کړی ده. تا سره یک ټکه هم تاوان په تا باندې نسته ده ورور. هسې د مازغه خراب دی، ولې بې احتیاطه تله زمان په مباشر باندې ده، ته خو مسبب یې محترمه، او ته لا مسبب هم نه یې، بلکل تاوان په ده باندې ده، په تا هېڅ تاوان نشته ده ورور. وعلیکم السلام. عبیده کاروان په نامه یو ورور پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده، مثلا 4 یا 3 ورونه سره شریک دي، مال لري، کوچان دي، نو په دې کې زکات شته که فرض کې محترمه چې دا هر یو ته تقسیم کې نو بیا نصاب ته نه رسیږي، دې صورت کې زکات نشته وروره. هیله میله څه کوي؟ دا بیخي دلته زکات شته ده نه، دا اوس هم لا چټي تر نه اخلي. چې دا څوک پسې ګرځي، ولې دا علما نه دي که سترګې نه لري وروره؟ په دې باندې زکات نشته ده چې داسې فرض کې چې په دوی تقسیم کې، چې تقسیم کې مالکان د نصاب نه ګرځېږي، بیا زکات نشته ده په باندې وروره. الله دې جوړ لره جنتي سي الله، ځکه دا خو د 2 نفرو مال ده، دا د 3 نفرو مال ده، نو چې فرض کې تقسیمي کې نصاب ته نه رسیږي، بیا زکات نشته ورور. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی قیام اللیل کوي، ویده سي، بیا که پس له ویده کېدلو نه قیام اللیلو کې دا صحیح ده که نه؟ محترمه، یو تهجد دی، یو قیام اللیل ده.
قیام اللیل چې دا له ویده کېدلو نه مخکې دي، یعنی ویده کېږي به نه قیام اللیل به کوي. او تهجد چې دي هغه بیا دې ته ویل کېږي چې ته یو وارې ویده سي بیا بیرته راویښ سي، دې ته بیا وایي. نو محترمه که داسې وکړي چې ویده سي مثلا بیا بیرته راجیګ سي، نو دغه لمونځ تهجد هم د وروره تقریبا قیام اللیل هم ورته ویل کېدلی سي. علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله وی والمشهور ان ذلك یسمى قیاما، مشهور دا ده چې مخکې له خوب نه چې کوم منځو کې دي ته قیام اللیل وی، وما بعد النوم یسمى تهجدا. الله پاک دی روغ جوړ لره وروره کامیاب اوسې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دلسوز شفیق په نامه یو ورور له ایران نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی امام ده، نو هغه په اول رکعت کې کېناسته، نو بیا مقتدي فتح ورکړه، بیا دی جیګ سو، سجده سهو به کوي که به نه کوي؟ و کې محترمه کوي به. په فتوا هندیه عالمگیری کې وایي ویجب اذا قعد فيما يقام، کدی واجبیږي سجده سهو په هغه وخت کې اذا قعد چې کیدی دی فيما په هغه رکعت کې یقام، چې اصل پکار دا وي چې ته باید په هغه رکعت کې ودرېږي، لکه دریم رکعت او اول رکعت کې. دلته خو درېدل واجب دي چې باید ودرېږي، که ته ونه درېدلې کېناستلې نو سجده سهو در باندې ستا د وروره. الله پاک د روغ جوړ لره، الله دې نصرت. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده، د ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی تراوو ته راسي او دی امام فرض کړي وي، نو دی په تراوو ودرېږي، نو فرض بیا وروسته وکړي، څنګه ده؟ نه محترمه، دا تراویح که کړي دي نه صحیح کېږي، وتر هم نه صحیح کېږي، ځکه د وترو او د تراوو وخت چې د محترمه هغه د ماخوستان د لمانځه نه وروسته د فرض به کوي، بیا به یې وروسته کوي. اما وتر چې دي بیا که هغه سنت د تراویح له وترو نه وروسته وکړي که له وترو نه مخکې کړي، خو یو وارې به له فرض مانځه نه وروسته کوي. په دې ما یو بحث هم کړی خادمینو ورونو، د وتر وخت څه وخت ده، داسې یو عنوان دغه ورور ته راولېږئ. الله دې جوړ لره وروره، الله دې کامیاب لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې سرسایه او صدقه فطر په ماشوم ولې واجب ده، چې ماشوم مال ولري په د سرسایه ولې واجب ده؟ نو سرسایه خو عبادت ده، او عبادت خو په صوبي نه وي لازم، ځکه دی اهل یې نه ده. محترمه، یو د امام محمد رحمه الله رایه ده. امام محمد رحمه الله وی صوبي چې دا د صدقه فطر عبادت ته، او صوبي اهل د عبادت نه ده، لکه زکات غوندې، نو پی واجب نه ده. اما امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف رحمهم الله وی اصل کې دا صدقه فطر چې دا مشابه ده ل نفقې سره. که یو وړکی الک وي او هغه مال ولري څوک ونه لري، نو په ده باندې خپله نفقه واجب ده، ځکه دا مؤونت ده، نو نفقه په ده واجب ده. ګوره، نو لکه مثلا یو الک دا کشر الک د مال لري، نو نفقه د صغیر اذا کان له مال فی ماله، نو د په مال کې ده. نو اوس شیخین وایي چې دا غڅ دا صدقه فطر عبادت ده، خو معنا د مؤونت پکې ده. نو چې د مؤونت او د تاوان معنا پکې سوه، نو د نفقې سره مشابهت پیدا کړ. د عبادت خو د نفقې سره مشابه سو، نو نفقه خو د په مال کې سته چې صغیر نفقه ولري، نو دام سته ور باندې. نو دا داسې نه ده محترمه چې خالص عبادت ده، د عبادت خو معنا د مؤونت کې پرته ده. نو حدیث نه ورته استدلال کوي ادعو عمن تمنون، وای د چانه ورکوي هغه چانه ورکوي چې د هغوی تاوان په تاسې باندې. نو د مؤونتو د تاوان معنا پکې پرته سوله. علامه ابن الهمام رحمه الله دا خبر فتح القدیر کې کړی ده. ورور الله دې جوړ